یو شي کې ملاوټ کوي او سړی یو شی د بل شي په نامه باندې خرڅوي، نو دا هم هغه خلک دي چې د دې دپاره هم ویل للمطففین، د دې دپاره د جهنم د ویل شله بل سوی ده. علماو لیکلي د تطبیب یو بل شکل، یو شی دی په هغوی کې عیب دی او ته چې کله پر ګراک باندې خرڅوي نو هغه ګراک ته د عیب نه ښکاره کوي. کوشش دی دا دی چې دغه ګراک په دې عیب باندې نسی خبر، ځکه که چیرې ګراک په دې عیب باندې خبر سي بیا هغه شی ستاسو وړي نه. نو چې کم سړی شی خرڅ کي او ګراک په هغې باندې خبر نه کي نو بیا خو د الله تعالی لعنت پر دې دکاندار راځي، د ملایکو لعنت ورباندې راځي. دا زموږ خبره نه ده، د پیغمبر علیه صلات وسلام من باع شیئا ولم یبینه، یو سړی شی خرڅ کي عیب ګراک ته نور ښکاره کوي، لم یزل فی مقت الله، همیشه به د الله تعالی په غضب و په لعنت کی، ولم تزل الملائکة تلعنه، او همیشه در مرګه پورې به د ملائکو پر دې سړي باندې الله تعالی لعنت راوړي. نو دام د تطفیف یو شکل دی چې سړی دکاندار دی او دی شی خرڅوي او په کوم شي کې عیب دی هغه عیب دی ګراک ته نور ښکاره کوي او د دې عیب په پټوالي باندې هغه ګراک دوکه کوي او د هغې سره خیانت کوي. مدینه منوره کې پیغمبر علیه صلات وسلام د مدینې منورې بازار ته رالی او صحابه په کوڅو کې یو څه شانه وار کړي دي، څوک یو شی خرڅي، څوک بل شی خرڅي، څوک بل شی خرڅي. پیغمبر علیه صلات وسلام د یو صحابي ته ودرېد، هغې د دې غنمو خره وډلې ده. چې کله یې د غنمو خره وډلې د پیغمبر علیه صلات وسلام د غنم په لاس داسې سره وشنل چې ویې کتل د غنمو باندې سربیره وچ غنم دي، صفا غنم دي، لیکن د دې نس په غنمو کې لږ نودوالی ښکاره دی. پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وایي سړی دا غنمو کې ولې داسې دورنګي ده؟ نو صحابه چونکې ښکاره وینا والا خلک هغه ورته وایي د الله رسوله چونکې د شپې پر دې غنمو باندې باران سوی دی، دا لږ باران وهلی دي، نو زه راولاړ سم پر دې سر مې سربیره نور غنم ور واچول چې دا ښکاره غنم ښه غنم سي، لاندې که کمزوري نو بیا ګراک پر دې باندې راګرځي او ګراک زما څه دا شی تلي. پیغمبر علیه صلات وسلام به هغه صحابي ته وایي پکار دا وله چې تا یې دننه غنم ښکاره کړي وای، ځکه که ته سربیره صرف ښکاره صفا شی ښکاره کړي او په باطن کې خراب وي دا خو د دې مسلمانه سره دوکه ده. بیا پیغمبر علیه السلام بازار کې ودرېدی، باره صحابه راټول کړو، باره نارې کې ول من غش فلیس منا، چې کم سړی د مسلمانو سره په دغه رقم دوکه کوي دا زموږ نه بلل کېږي. د دې معنا محدثینو څنګه کړې ده؟ من غش لیس منا، بعضې محدثین وایي من غش فلیس من دیننا، دا زموږ په دین کې نه دی. بعضې وایي من غش فلیس منا فلیس من امتنا، دا زما په امت کې نه دی. بل بعض محدثی وای من غش فلیس منا فلیس من معشرنا، زموږ د مسلمانانو په معاشره کې نه دی دا سړی. چې کم سړی عیبجن شی دی سربیره دی ور پټ کوي او هغه سړي باندې دی عیبجن خرڅ کوي او عیب یې ښه در معلوم چې په دې شي کې دا کمی دی، لیکن مسلمان دی په دوکه کوي. بیا خو د پیغمبر علیه صلات وسلام فرمان دا دی چې زما په امت کې نه دی، زما د دین څه نه دی، د مسلمانانو د معاشرې څه نه بلل کېږي. زموږ سلفو عجیب تجارت کړی دی. امام ابو حنیفه رحمه الله د کفړې تجارت کوي. نو یو ځل یو ګراک یو تان د کفړې کې لږ عیب دی، نو هغه خپل نوکر ته وایي چې کله ګراک راسي چې کله دا تان ورباندې خرڅوي دا عیب یې ضرور ښکاره کوي چې بغیر د عیب یې پر چا باندې خرڅ نه کړي. څه زمانه تان پروت دی، څه زمانه وروسته تان نه معلومېږي. امام ابو حنیفه رحمه الله د نوکره څه پوښتنه کوي چې تان خو دې خرڅ کړی دی، ایا ګراک ته د عیب ښکاره کوي که دې نه کوي ښکاره؟ نو هغې امام ابو حنیفه رحمه الله ته وایي چې زما څه هغه عیب یې رسوی دی. بیا امام ابو حنیفه رحمه الله پر هغې باندې هغه د دکاندارۍ نوکري و دا ټوله بندوي چې ورسه په بازار کې به در هغه وخته پورې ګرځي چې در څو پورې برته ګراک پیدا کوي. نو بیا چې کله ګراک پیدا سو نو امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وایي سړی چې کم تان پر تا باندې خرڅ سوی و په هغې کې پلانکی عیب ولو، نو که چیرې ستا معیوب قبول دی، د دې عیبه سره سره دې قبول دی خو ډېره ښه خبره ده، او که چیرې ستا معیوب تان نه دی قبول نو ورسه خپل تان راوړه او موږ به د هغې خپل بدل او قیمت برته تا ته درکړو.
نو زموږ د اکابرو تجارت په دې شکل باندې وکړو. نن خو زموږ معاشره کې څه مصیبت دی؟ هغه مصیبت دا دی بجای د دې چې یو دکاندار و خپل ګراک ته عیب ورښکاره کړي، پر دې باندې قسمونه ورته ډبوي چې په کوم شکل د عیب ځینې پټ کړي. حالانکه د پیغمبر علیه صلات وسلام تعلیم موږ ته دا دی، زموږ د مسلمانانو معاشره ده، موږ د پیغمبر علیه صلات وسلام امت یو او موږ د پیغمبر علیه صلات وسلام د شفاعت امیدواره انسانان یو. نو د پیغمبر علیه السلام تعلیم خدا دی چې کله پر یو شا باندې شی خرڅوئ هغه معیوب د عیب به ضرور تښکاره کوي. لیکن زموږ عادت دا دی چې عیب په قسمو ځینې پټو او کوشش دا کو او د ځان هوښیاري دا بولو او د ځان چالاکي دا بولو چې په کم شکل باندې یو معیوب شی پر چا باندې خرڅ کړو. حالانکه دا د پیغمبر علیه صلات وسلام د تعلیماتو خلاف ده، دا زموږ د عمل نتیجه ده چې زموږ معاشره نن په کم حالت کې ده. څومره ستړې معاشره چې نن د مسلمانانو ده د مځکې پر مخ باندې، او څومره ستړې زندگی چې نن د مسلمانانو ده، د بل قوم داسې ستړې زندگی نه ده په نصیب. د هغې بنیاد دا دی چې د مسلمان خپل عمل په دې شکل باندې دی. د الله تعالی یو عادت و سنت طریقه ده. مسلمان نن د خپل بچی نفقه په دې شکل برابروي. د مسلمان د کور نفقه د زنانې نفقه په دې شکل برابروي. حالانکه د الله تعالی عادت و سنت دا دی چې د کم چا د پاره الله تعالی ناراضه کې هغه اڅوک الله تعالی پر ده مسلط کوي. نن چې ګورې پلار نارې وایي زامنو دا راسره وکړو، زامنو دا راسره وکړو، زنانې دا راسره وکړو، تربور دا راسره وکړو، پلانکي دا راسره وکړو. نه یې کم نصیبه دا زامن چې په کمه نفقه باندې تا رالوی کو، اوس هم دا زامنو یو څه کمه در سره کړې. ځکه دا د الله تعالی عادت دی چې په کمه خرافه نفقه باندې زوی رالوی کې او د دې نفقې په خاطر باندې الله تعالی ناراضه کې، بیا که نور هیڅ نه وکړي الله تعالی دا زوی پر تا مسلط کوي. نن زموږ معاشره کې قتلونه و کم حالت دي، نن زموږ په معاشره کې بدامنۍ په کم حالت کې دي.